درنو لیدونکو ستړي مشئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د منلو وړ نه ده. نوموړي د جاپان له NHK خبري کانال سره په مرکه کې ادعا کړې چې دغه استازي ښایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هڅه وکړي او ځینې پرېکړې پر افغانستان تحمیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د مفصل راپور له مهمو سپارښتنو څخه ده. د ملګرو ملتونو دغه مفصل راپور د سپارښتنو په برخه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید د همکارو نړیوالو او افغان شریکانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ او د بین الافغاني خبرو پر عملي کېدو تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په کوربتوب د فبرورۍ په 18 او 19 د دوحې په غونډه کې د ځانګړي استازي ټاکنه یو له مهمو مسلو څخه وه. غونډه د ځانګړي استازي له معرفي کولو پرته پای ته ورسېده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.